کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونی دوره، لیکوال سرمحقق زلمی هیوادمل، برخه شپږمه، غږ بصیرالحق عادل. د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ اړیکې. د نړۍ د بېلابېلو ولسونو او خلکو ترمنځ د ګاونډیتوب او نورو اجتماعي، سیاسي او اقتصادي روابطو تاسیس پر فرهنګ هم خپل مستقیم اغیز لري. که چیرې موږ د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادبیاتو د ارتباط د څرک ایستلو کوښښ کړو، نو دا څرک په 3 هجري پیړۍ کې ایستلی شو. د 3 هجري پیړۍ په ترڅ کې د بوست د سروان د سیمې یو افغان چې ابو محمد هاشم ابن زید السرواني نومېده عراق ته ولاړ او هلته یې د دې ځای له علماو سره ناسته ولاړه درلوده او له ابن خلاد چې په ابي العینا مشهورو سره په بغداد کې ډېر عمرونه تیر کړل او له هغه نه عربي بلاغت او اشعار ولوستل. ابو محمد هاشم په 223 هجري قمري کې په ساروان کلا کې زو کړی و. لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې له علماو څخه حاصلې کړې وې. بیا عراق ته تللی و. په 294 هجري قمري کال بیرته خپل وطن ته راغی او له راتګ نه 3 کاله وروسته په 290 هجري قمري کې وفات شو. دغه ابو محمد هاشم د خپل استاد ابن خلاد یو عربي شعر په پښتو نظم ترجمه کړی دی چې دغه په پښتو ترجمه شوی نظم په لرغوني پښتانه کې راغلی دی او محمد هوتک له هغه کتابه په پټه خزانه کې راوړی دی. هغه ترجمه شوی شعر دا دی: ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه، د خاوند په لاس کې زر او درهمونه، ژبه ورله ورځي وینای اوري، د درهم خاوندان تل وي په ویاړونه، که درهم یې ځینې ورک سو سینه تلی، پر نړۍ وي په خړو پیژندونه، که بډای سوڼی وبولي خلق وایي دا وینا د رښتیانیه له ریښتونه، که بېوزلۍ ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سونې دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه، درهم ژبه ده که څوک ژبه ورکیږي، د وسله که څوک په کاندي قتالونه. د معلوم اسنادو له مخې لوړ نظم په پښتو کې لومړنی ترجمه شوی نظم دی او له همدغه نظم نه موږ د پښتو په لیکلو ادبیاتو کې د ترجمې تاریخ پیل کولی شو او د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادب لومړنۍ اړیکې هم همدغه مهال پیدا کیږي. ابو محمد هاشم د پښتو په ادبي تاریخ کې لومړنی سړی دی چې د یو عرب شاعر فکر یې پښتو ته ور انتقال کړی دی. د ابو محمد هاشم نظم سره له دې چې له عربي څخه ترجمه شوی دی، مګر د پښتو ځینې هغه زاړه لغات او ترکیبونه لري چې په 3 پیړۍ کې په پښتو کې مستعمل او اوس یې ریښې په ژبه کې په بل ډول موجود دي. دا نظم د خپلو ترکیبونو، لغاتو له پلوه د ژبې د تحول په تاریخ کې هم د مطالعې ځای لري. د ابو محمد هاشم پاړکی په شکلي لحاظ یوه قطعه ده چې دا شعري ډول له همدې وخته پښتو ادبیاتو ته لار پیدا کوي او پښتو شاعري د شرقي شاعرۍ له شعري ژانرونو سره اشنا کیږي. په پټه خزانه کې راغلی دي چې ابو محمد هاشم ابن زید السرواني په پښتو ژبه یو کتاب هم لیکلی چې د سالو وږمۍ نوم و. په دې کتاب کې د عربي اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی. له دې لیکنو څخه ښکاري چې ابو محمد هاشم په پښتو ژبه د تالیف صلاحیت هم درلود. په اسلامي عصر کې چې په پښتو ژبه د کومو لیکل شوو کتابونو نومونه موږ ته رسیدلي دي، په هغو کې د ابو محمد هاشم کتاب د سالو وږمه تر ټولو پخوانی کتاب دی او په اسلامي عصر کې تر دې کتاب د مخه د بل پښتو اثر له نامه نه یو خبر. د سالو وږمه نومي کتاب هم تر موږ پورې نه دی را رسېدلی او پټه خزانه مو له نامه خبروي. پښتو ادب قصیده خپله کړه. قصیده د شرقي ژبو د ادبیاتو یو ډېر عمده شعري ډول دی او د دغه ژبو د ادبیاتو یو مهمه برخه همدا قصیده جوړوي. قصیده په عربو کې تر اسلام د مخه هم موجوده وه چې له عربو سربیره د نورو سیمو په ادبیاتو کې هم قصیده ډوله شعري اشکال موجود وو. د پخوانۍ اریانا په زمو کې د ځینو پرتو ولسونو ادبیاتو تر اسلام د مخه قصاید درلودل، لکه چې ویل شوي دي د پهلوي ژبې ځینې نظمونه هم د قصیدې جوړښت لري. د موجودو لاسته راغلو اسنادو له مخې د پښتو تر ټولو پخوانۍ لاسته راغلې قصیده د اسلامي دوران د 15مې پیړۍ په اوایلو پورې اړه لري او هغه پخوانی شاعر چې د پښتو پخوانۍ لاسته راغلې قصیده یې ویلې ده شیخ اسعد سوري دی. د شیخ اسعد سوري قصیده د تاریخ سوري مؤلف راوړې ده او له دې کتاب څخه شیخ کټمتیزي په لرغوني پښتانه کې اخیستې ده او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې خوندي کړې ده. شیخ اسعد سوري د محمد زوی په غور کې استوګنه درلوده او د غور د سوري شاهانو په دربار کې د عزت خاوندو. داسې ښکاري چې شیخ اسعد د غور له سوري شاهانو څخه د امیر محمد سوري معاصر او د غور په آهنګرانو کې دغه سوري باچا په دربار کې اوسېده. شیخ اسعد د امیر محمد سوري تر مړینې وروسته هم ډېر کلونه ژوندی او په 425 هجري قمري کې په بغني کې وفات شو. دا بغنی د غور او زمینداور ترمنځ واقع سیمه ده.
شیخ اسد سوری د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر دی او د دوی یو پخو په تول تللې په هنري ښکلا او سمباله قصیده زموږ په واکې ده چې شاعر دا قصیده د غور د افغان سوری باچا میر محمد سوری پر مړینه ویلې ده. دا قصیده ټول 4 بیت د ویخي او په فن پوره قصیدې ټول لوازم پکې شته. د شیخ اسد قصیده په دې تمهیدی بیتونو پیل کیږي. د فلک لچارو څو کړم کوکار، زملوي هر ګل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړېده وکا، رجوي پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپېړه شنکا، ډیر سرونه کترخا ورلاندې زار، د واکمن لسره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار. د شیخ اسد دا قصیده نور لس تمهیدی بیت لري او په دې بیتو کې د شاعر فلک د ظلم او تیری مناظر په خورا استادۍ بیانوي. تر دې تمهیدی بیتونو وروسته شاعر خپل فلک ته خطاب کوي او خپل ګیلې او مانې له فلک داسې بیانوي: څه تیرې څه ظلم کاندي ای فلکه، ستا د لاسه نه دی هیڅ ګل بې له خار، په ویرجلو لوره نه کړې په زړه کراړ یا پر نتلیو روي د غم ناتار. په قصیده کې دغسې خطابي بیتونه 11 دي. تر دې بیتونو وروسته شیخ اسد په استادانه ډول اصلي مطلب ته رجوع کوي. د اصلي مقصد د امیر محمد سوری پر مړینه ویر او ماتم کول دي. د ویلي دي کله غورځوي واکمن لپلازونو، کله کېنوي په خاورو کې بادار، زموږ پر زړونو د نن بیا یو غشی وویشت، و د ژوبله په دې غشي هزار، پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړی په بلدار. دغسې په دې قصیده کې شاعر د محمد پر مرګ د غور او سوریانو وضع او ماتم ټول مناظر په ډېر لوړ هنري انداز کې ترسیم کړي دي چې د دې ترسیم څو بیته دا دي: په دې ویر د غور وګړي تور نمری سول، په دې ویر رڼا تیاره سوله د ښار، ګوره څاڅې رڼې اوښې له دې غرونو، دا کړونکې ساندلي په شور و هار، نه هغه زرغا د غرونو د بیدیا ده، نه د زرکو په مسا د کټهار، نه غټول بیا زرغونیږي په لاخونو، نه پامي بیا موسیدکه په کوهسار. دا ټولې خبرې او کارونه ولې داسې دي؟ دا ځکه چې دا په څه چې محمد ولاړ له نړیه، په ویرنه یې سغور ټول سګوار. په دې ډول شاعر د قصیدې په ټولو برخو کې هغه نکات په خورا استادانه ډول مراعات کړي دي چې د یوې ډېرې ښکلې او د شور او جذب لرونکي رسایه قصیدې په لوازمو کې شمیرل کیږي. او د قصیدې وروستۍ برخه شاعر په یوه داسې اجتماعي او اخلاقي نتیجه بنا کوي چې د پښتنو له ملي عنعناتو سره سمون لري او د 15 هجري پیړۍ په پیل کې د غور د سوري افغانانو د ملي احساس ښکارندویي کوي. د پښتو د دې لومړنۍ قصیدې وروستني بیتونه دا دي: سخ پتا ای محمد د غور لمر وي، په نړۍ به نوي ستا د عدل سار، ته پر ننګه وي ولاړ په ننګ کې مړ سوي، هم پر ننګه دی په ننګه کزان زار، که سوري دی پر تګ ویر کاندي ویرمن سول، هم به ویاړي ستا په نوم ستا په تبار، په جنت کې دی وطن زموږ واکمنه، هم پتا دی وی ډیر لور د غفار. د شیخ اسد سوری تر قصیدې وروسته بله پخوانۍ پښتو قصیده چې موږ ته رسېدلې ده هغه د ښکارندوی غوري قصیده ده چې دا قصیده د غور په ځمکو پورې اړه لري. ښکارندوی غوري د غور اوسیدونکی او د فیروزکوه کوټوالو په غزني او بوس کې هم اوسېدلی دی. پلار یې احمد نومېده او د سلطان شهاب الدین غوري او سلطان غیاث الدین غوري معاصر و. د ژوند زمانه 6 هجري پیړۍ د 1580 هجري قمري حدودو خول شوې ده. د غور دغه دوه لویو افغانو پاچاهانو په ماته کې قصیدې ویلې وې. محمد بن علي البوسي وایي چې د قصایدو یو غټ دیوان درلود چې په بوس کې لیدلی و. د ده له دیوان څخه یوه قصیده راخیستې ده. د لرغوني پښتانه نومي کتاب له لارې پټې خزانې اخیستې ده او د پټې خزانې په وسیله تر موږ پورې رسېدلې ده. د ده لاسته راغلې یا موږ ته رسېدلې قصیده ټول 45 بیته ده. دا قصیده په اصل کې یوه مدحیه قصیده ده چې پر هند باندې د سلطان شهاب الدین غوري د لښکرکښیو مناظر ښیي. سلطان شهاب الدین غوري لکه ستر سلطان محمود غزنوي د اسلام د مقدس دین د خپرولو په منظور پر هند لښکرکشي وکړي او پټه خزانه وایي چې ښکارندوی به هم په دغه لښکرو کې ګډون درلود. د ښکارندوی کومه قصیده چې موږ ته رسېدلې ده په یوه بهاریه تشبیه داسې شروع کیږي: د پسرلي ښکلونکي بیا کړ سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، مځکه شنه لاخونه شنه لمنې شنې سوې، تولیسان زمردي واغوست غرونه. شاعر په دې تشبیه کې د پسرلي ټول مناظر په خورا استادانه ډول او مهارت انځور کړي دي. څومره ادبي قوت چې شاعر درلود هغه په دې تشبیه کې تمام کړی دی او د قصیدې په لومړیو 18 بیتونو کې د پښتونخوا د پسرلي ټولې منظرې ښودلې دي او بیا یې له دې ځایه خپل اصلي مقصد ته چې د سلطان مدح ده داسې لار ایستلې ده.
نه به چوڼې په ستایا د جنډیو موړ سي، نه به موړ سم د سلطان په صفتونه. د شنسب د کهاله ختل لمر دی، د پسرلي په دود ودان له د رغونه. د خیندو او روی درست ایواز رغون کړل، له قصداره تر دیبیله یونونه. په زابل چې د بری پر نیلی سپور سي، په لاهور د مړانې ګزارونه. نه یې څوک مخته دری د میرڅمنو، نه یې توري ته ټینګیږي کلک ډالونه. د اسلام د دین شهاب د نړۍ لمر دی، تور ستانی کړه رڼا په جهادونه. هر پلا چې دی پر هند و سین یرغل کا، رڼوي تور نړۍ په شهابونه. ښکارندوی چې په دې قصیده کې خپل ممدوح سلطان شهاب الدین کومه مدح کړې ده او کوم الفاظ چې د استعمال کړي دي هغه له عقله لري او د مبالغې په رنګ کې نه دي رنګ شوي، بلکې د غور د سلطان بریاوي، مړانې او لښکرکشۍ د اسلام د خپرېدو هڅې، د فتوحات او جنگي کارنامې داسې ستایلې دي چې مدح کوم فني عیب نه لري. شاعر د خپلې پرځې مدح او د سلطان د رزمي کارنامو د ستاینې په پای کې خپله قصیده په دې دعایا بیتونو سرته رسولې ده. پرنا اوسې ته تل د دین شهابه، نوم د تل و پردریز په نمزد کونه. څو رڼا سستا په توره د هند لوریا، څو چې نست کړي له نړۍ بودتونه. ستا په زیرمه د خاونده لوی څښتن وي، موږ خو ستا په مرسته یونه څو چې یونه. په پښتو ادبیاتو کې د پښتو د دغه لرغونو قصیدو مقام د تیر بحث لوستلو څخه به تاسو ته ښکاره شوي وي چې د لاسته راغلیو اسنادو له مخې د پښتو لومړنۍ لاسته راغلې تر ټولو پخوانۍ قصیده د 5مې هجري پیړۍ د اوایلو ده، او بله پخوانۍ قصیده چې زموږ په واک کې ده هغه د 4مې هجري پیړۍ ده. دا دواړه قصیدې د غور په دربارونو پورې اړه لري او شاعران شیخ اسعد او ښکارندوی د پښتو دوه پخواني شاعران دي چې لاسته راغلي قصیدې د پښتو ادب د ناوې پر ټنډه لکه جړاو شوي ټیکونه ځلیږي، او د دغو دوه قصیدو ته موږ په عمومي ډول دغه خصایص مقام ټاکلی شو. اول د 4مې، 5مې او تر دې را وروسته 4مې پیړۍ کې د پښتو په گاونډۍ ژبې فارسي یعنی دری کې قصیده ویل خپل معراج ته رسیدلی وو، او د سامانیانو او غزنویانو په دربارونو کې ډیر قصیده ویونکي شاعران روزل شوي وو، او قصیده ویلو هغه زمان خاص مقبولیت درلود او په دربارونو کې معمول او رایج شعري ډول وو. نو دغه مهال د غور په دربارونو کې اوسېدلو پښتنو شاعرانو هم د خپل سیمې د مسلط ادبي جریان تر اغیز لاندې په پښتو کې قصیدې ویلې، او په پښتو شاعرۍ کې قصیده ویل له همدې وخت را پیل شول. دویم، د پښتو په دغه دوه قصیدو کې د هماغه وختنۍ شرقي قصیدې د بیان له عمومي موضوعاتو سره په ارتباط کې د درباري آدابو ته په پاملرنه د ستاینې، نمانځنې او ویرنې موضوعات بیان شوي دي چې دغه موضوعي خصایص هم د هماغه وخت له شرقي قصیدې سره د پښتو قصیدو موضوعي نښتون ښیي. اما د پښتو قصیدو یو عمده ښېګڼه بیا دا چې دوی د ستاینې او نمانځنې په ترڅ کې خپله ملي کړه هم نه هېروي او خپلو قصایدو ته داسې جامې نه وراغوندي چې د پښتنو له دود او دستور څخه مخالف او بېلې وي. لکه چې شیخ اسعد سوري د غور د افغان پاچا محمد سودي پر مړینه خپله رسایه قصیده بشپړوي. په دې قصیده کې شاعر خپل غم نه جاړي بلکې د ملت او سوریانو غوریانو غمونه جاړي، او هغه ملي زیانونه چې د محمد پر مړینه د هغه وخت سوریانو غوریانو ته متوجه وو هغه بیانوي او خپله قصیده پر یوه ملي نتیجه بنا پای ته رسوي. د ښکارندوی قصیده چې په پیل کې د پسرلي د مناظرو یو ډیر په زړه پورې انځور وړاندې کوي، بیا د غوري افغان باچا سلطان شهاب الدین د پوځي او حربي کارنامو په هندوستان کې د اسلامي فتوحاتو ستاینې او مدح ته متوجه کیږي. په دې مدح کې که شاعر ښکارندوی دا هیڅ نه وایي چې د پښتنو له عمومي روحیې سره مخالفت ولري، دا مدح پر ځای د مدح ده او له عقله لرې او له پښتني آداب او رسوم مخالف څه پکې نه لیدل کیږي. دریم، د پښتو دغه دوی لرغونې ترلاسه شوې قصیدې د قصیدو ویلو له ټولو آدابو سره برابر دي او په فني لحاظ کومه نیمګړتیا نه پکې لیدل کیږي. په 5مه او 4مه پیړۍ کې چې شرقي قصیدې په فني لحاظ کوم خصوصیات درلودل هغه د پښتو قصیدو هم ټول خپل کړي دي. څلورم، د هنر ښکلا، انځور جوړونې او د طبیعت د جمال له تصویرولو لپاره دا قصیدې په ټول پوره او د هنر په ګاڼه سولل شوي دي. د ستاینو او ویر د صحنو د جوړولو په برخه کې چې د دې قصیدو شاعرانو ښکارندوی او اسعد سوري کوم مهارتونه له ځانه ښوولي دي هغه ډیر فني او هنري ارزښتونه لري. پنځم، په دې قصیدو کې سره لدی چې ځینې عربي او فارسي لغات هم راغلي دي، خو د پښتو ځینې داسې زاړه کلمات هم پکې په زیاته پیمانه موندل کېږي چې اوس په عامه پښتو کې نه دي رواج، په عامه ژبه کې له رواج لوېدلي دي، ښایي په ځینو غرنیو لهجو کې ځینې کلمات ژوندي وي. شپږم، کوم ادبي قوت، بلاغت، فصاحت، هنري ښکلا او فني ښېګڼې چې د پښتو دغه زړې ترلاسه شوې قصیدې لري د پښتو ادب په زاړه تاریخ کې بل ساری نه لري، او دا قصیدې د پښتو ادب په تاج کې دوه داسې ښکلي غمي دي چې ځلا او ښکلا به یې تر پیړیو پورې تته نشي.